سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په دې ویډیو کې بس تاسو ته وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو په بایبیټ صرافۍ کې تر $15 پورې موږ تاسو په وړیا په مفت ډول سره لاسته راوړو. نو تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ یوټیوب چینل میراج خان ټیکنیکل سره سبسکرایب کړئ. په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو په بایبیټ ایکسچینج یا په بایبیټ صرافۍ کې موږ تاسو تر $15 پورې په وړیا ډول سره لاسته راوړو. نو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. بل هغه ملګري چې تر اوسه په بایبیټ صرافۍ کې اکاونټ نه دی جوړ کړی، د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته د بلې ویډیو لینک پرېښی چې په بایبیټ صرافۍ کې د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک دا دی. تاسو به راشئ همغه لینک باندې به کلیک واخلئ، هغه ویډیو به وګورئ. په بایبیټ صرافۍ کې به ځان ته اکاونټونه جوړ کړئ د همغې ویډیو مطابق. خو اوس راځو چې په بایبیټ صرافۍ کې موږ تاسې دغه تر $15 پورې ریوارډ څنګه لاسته راوړلی شو. کله چې تاسو راشئ خپل بایبیټ صرافي را خلاصه کړئ. اوس زه راځم بایبیټ صرافي را خلاصوم. ټیک شو. چې کله تاسو بایبیټ صرافي را خلاصه کړئ، زه دې شاته بیګ وکړم. دلته به تاسو راشئ ریوارډ برخې ته. دا وینئ ریوارډ برخې ته به تاسو راشئ. چې کله ریوارډ برخې ته تاسو راغلئ، په دې کې ګوره موږ تاسو ته دوه ډوله ریوارډ شي کېږي. دوه ډوله ریوارډ موږ تاسو ته راکول. ګورئ دغه یو ریوارډ چې کوم دی دا ما کمپلیټ کړی دی. ګورئ په دې کې په دغه کوین کې BR په نامه کوم کوین چې د دې کې په سپاټ کې د $100 په اندازه ټریډ غوښته صحیح ده. نو ما د $100 په اندازه په دې کې ټریډ وکړ. اوس مهال زما ته به څو دغه راکړل شي BR 102 BR ټوکن کوم کوین چې دا به ما ته راکړل شي. اوس مهال دا په پینټینګ کې دی، تقریبا د دې نه $15 جوړیږي صحیح ده. او بل موږ تاسو سره د $500 په اندازه ټریډونه باید موږ تاسو په دغه وال ټوکن کې وکړو ترڅو موږ تاسو ته 55 وال ټوکن راکړي. ګوره د یو وال ټوکن قیمت څومره دی؟ زه اوس راځم دلته کلیک واخلم. د یو وال ټوکن قیمت څومره دی؟ یو وال ټوکن قیمت تقریبا 0.9 دی. صحیح شو. اوس چې موږ تاسو راشو په خپل کلکولیټر را خلاص کو او دې ته حساب وکړو. ګوره ما تیار حساب ورته کړی. ټیک شو. 55 ټوکن دې موږ ته راکول کېږي. څومره قیمت لري؟ ضرب 0.9 قیمت لري چې تقریبا $20 لدی جوړیږي او $15 د هغه نور څخه جوړیږي جمع 15. ټیک شو. نو تقریبا $15 موږ تاسو په دې کې په مفت ډول سره شي کوو، په مفت ډول سره موږ تاسو ګټلی شو. خو اوس راځو چې په دې کې موږ تاسو څنګه ټریډ کولی شو ترڅو موږ تاسو ته دغه ریوارډ راکړي شي. ګوره ما تاسو ته وښودل چې په دې کې زه ریوارډ برخې ته راشم. چې کله زه ریوارډ برخې ته راغلم، ګوره اوس ما یو څه اندازه پیسې را انتقال کړي ترڅو دغه ریوارډ کوم دی د $500 په اندازه دی زه هغه پکې بشپړ کړم. دغه ما سره صرف $8 په $8 ما د $100 ریوارډ شو هغه $100 ټریډ بشپړ کړ. څو ځلې مې ټریډونه پکې وکړل او دا اوس مهال شه دی، دا اوس مهال پینټینګ کې دی. صحیح شو. تاسو به یو څه اندازه پیسې خپل بایبیټ صرافۍ ته راولګئ. بایبیټ ایکسچینج ته به $100 راولګئ. په همدې $100 یا $50 که 500 راولګئ، که 100 راولګئ، که 10 راولګئ، که 20 راولګئ. صحیح ده. زه به تاسو ته وښیم چې د په $100 په $50 باندې تاسو دغه ریوارډ څنګه بشپړ کولی شئ. خو بیا به راشئ ریوارډ برخې ته، بیرته په ریوارډ برخه باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. اوس دغه لاندې چې کوم دی دا ما بشپړ کړی دی او زه غواړم دا 55 ټوکن کوم وال ټوکن چې دا ما ته راکړل شي، زه راځم په همدې باندې به زه ورته کلیک واخلم. چې کله مې کلیک واخیسته زه ځم ټریډ ناو. زه راځم په دې باندې تر $500 په اندازه ټریډ کوم. نو ماته به څومره بونس راکړي شي؟ ماته به 55 راکړي. زه راځم په ټریډ ناو باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیست زه راځم اوس دا بای کوم. صحیح شو. دا راځم زه بای کوم. چې کله مې بای کړ اوس ما سره تقریبا څومره اندازه پیسې دي؟ تقریبا ما سره په بای کې $1 دی. زه به راشم ما کوم پیسې را انتقال کړي زه به هغه ټرانسفر لارې را انتقال کم ټریډ وایلیټ ته. زه به راشم په ټرانسفر باندې به کلیک واخلم. چې کله مې ټرانسفر باندې کلیک وای دلته به راشم د فند وایلیټ نه ټریډ وایلیټ ته ټول $90 لیږم. ټیک شو. $90 په دغه شکل. زه اوس راځم همدغه وال کوم ټوکن چې په دې کې زه د $500 په اندازه ټریډ کوم ترڅو ماته څو ټوکن راکړي شي. ماته به تقریبا د 55 ټوکن ماته 55 ټوکن چې $20 کېږي. صحیح ده. او په دې باندې زه د واخلم خرڅ کوم ټول 0.10 سنټه 0.40 سنټه مصرف نه پرې راځي. صحیح شو. زه به اوس راشم دلته مارکیټ په لیمیټ په ځای مارکیټ انتخاب کړم. چې کله مارکیټ انتخاب کړم زه به راشم دا به د $98 په اندازه واخلم. دا مې $98 په اندازه بای کړ. اوس بیرته سیل ته راځم. دلته بیرته سیل کوم. ټیک شو. دا یو ځل شو تقریبا د $19 په اندازه ټریډ ما ولګاو. ټیک شو. یعنې ډیر مصرف چې راشي $1 ستاسو مصرف راځي. زه راځم اوس بیا بای کوم د $19. ټیک شو. بیا مې بای کړ. زه اوس راځم بیرته دا سیل کوم. ټیک شو. بیرته مې بیا سیل کړ. دا دوه ځل شو. اوس راځم دریم ځل بیا زه کوم دا ورته بای کوم. ټیک شو. دریم ځل بیا زه راځم بیرته دا سیل کوم. ټیک شو. تقریبا $1 پورې دلته ما په ټریډ کې فیس ګرځول کېږي. خو هلته ما ته راکول کېږي څومره؟ $20 ما ته راکول کېږي. د څلورم ځل بای ته راځم د 5م ځل بیا بای کوم. ټیک شو. او دلته زه بیرته راځم سیل ته.
دا بیرته سیل کوم. ټیک شو. بیا راځم اخیری ځل بیا بیه کوم تقریبا $1 په اندازه باندې ما نه کټ کړي خو هلته ماته به 21 راکول کېږي. اخیری ځل دی دا سیل شو. ټیک شو. چې کله مې دا ترسره کړه بیرته ماته څه شو ماته USDT تقریبا $1 $2 $8.90 تقریبا $6.90 تقریبا $1.5 شاوخوا زما مصرف په دې باندې راغی. ټیک شو. او چې کله زه بیرته خپل بایبیټ نه پیسې ویډرا کوم $1 فیس هغه پرې راځي تقریبا $2.5 شو. $2.5 باندې ما تقریبا $15 وګټل. ټیک شو. زه اوس بیرته راځم دغه ریوارډ برخې ته. صحیح ده. د ریوارډ برخې ته راځم. چې کله ریوارډ برخې ته راغلم ریوارډ برخه باندې به کلیک واخلم زما به دا بل هم په پینډینګ کې. ټیک شو. دا دواړه زما څه شو دا دواړه زما سره په پینډینګ کې شو. نو دغه خپل ریوارډ کله چې دغه ختم شي ریوارډ برخه کې ختم شي نو اتومات په زما وایلیټ ته 55 وال ټوکن او 102 BR ټوکن شي BR ټوکن جمع شي. تقریبا BR 0.4 قیمت لري. زه راځم زه تاسو ته وښیم. زه اوس راځم ګوره وال څومره قیمت لري 0.9 قیمت لري. او که تاسو دغه وګورئ څه شی ورته که تاسو BR ټوکن وګورئ BR تقریبا څومره قیمت لري 0.04 یا 2.0 0. او زه راځم دلته حساب ورته وکړئ دې نه څومره پیسې راځي 0.024. ټیک شو. 0.024 ته وګورو 0.024 ضرب څومره ټوکن موږ ته راکړي 102 تقریبا $4.8 دا شو $4 ونیسه او 55 وال نه څومره راځي 0.0.9 دې نه کېږي 21 دا 4 هغه جمع 4 چې تقریبا $15.5 $15.5 کې $2.5 یا $3 زما مصارف راځي او نور باقي $2 چې دی هغه زما ګټه شو. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې په بایبیټ صرافۍ کې تاسو دغه ریوارډ برخې ته راشئ. په ریوارډ برخه کې دا وګورئ دا چک کړئ. ویډیو په ډسکرپشن کې د بلې ویډیو لینک کې هغې باندې به تاسو کلیک واخلئ. په بایبیټ کې به اکاونټ جوړ کړئ. په همدې شکل به تاسو مخ ته پکې لاړ شئ. صحیح ده. که $50 در سره تقریبا 10 ځلې په تاسو په ټریډ وکړئ ستاسو $500 کوم دغه چې دی ریکوایر چې دی هغه تاسو پوره کېږي. که تاسو سره $60 نو بیا هغسې حساب ورته وکړئ چې څومره اندازه ټریډ وکړم تر څو $500 په اندازه زه په دې کوین کې اخیستل او خرڅول وکړم. ټیک شو. دوی چې کله دغه ریوارډ ورکوي نو دا تیار ستاسو سره پینډینګ کې شو تاسو په دې کې ټریډ کړئ نو دا به تاسو درکړل شي. نو په دې طریقې سره تاسو پکې مخ ته تللی شئ. که بیا کوم ملګري سره غوښتنې همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ. میرا چان ټیکنیکل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.